سلام و وقتتان بخیر دوستای عزیز. امید که جور و صحتمند باشین و هر جای دنیا که هستین همه تو خنده بر لب‌ها داشته باشین. هانیه فهیمی هستم و دوباره در روز جمعه در خدمت شما حاضر شدیم تا یک برنامه خوب را که به نام خیبر سحر است در روز جمعه در خدمت شما قرار بدیم. دوان دوستای عزیز، من تنها نیستم، همکار خوبم خیلی خوبم. همراه ما فواد جان هستن، اما ما خبر شدیم که کمی مریض بودن. بریم دوستای عزیز باشون یک کمک سلام علیکی داشته باشیم، بعد از بپرسیم چی احوال دارن و چطور هستن. سلام و وقتتان بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی؟ خوب هستم. شما چطور هستین؟ خوب هستی؟ خوب میگذره؟ تشکر. شفا باشه. بسیار مریض بودم. خب مریض که نمیتونم گفته که خوش شکر است که آل جور هستین و همچنان در برنامه ما حاضر هستین و همچنان دوستایی که از پرده تلویزیون ما را میبینن و اگر مریض هستن و هر رقم مریضی که دارن خداوند شفا برشان بده و همینطور جور و صحتمند باشن همیشه. سلام علیکی دا خدا چې جوړ شوې ستړی مشي جی په خیر رالی جی په خیر رالی تاسو هم په خیر رالی او ګرانو کتونکو تاسو ټولو ته وایو هرکلی په دې ښایسته خیبر سهار کې سره د چشمو پخپو کړي مې دي نن بیا داسې ښایسته چشمې چې دا هغه څه وایي رقیبان راته داسې ګوري رقیبان نه سوځي مسله بله ده دا چشمې ته اورې خو خیر زمونږ ویل قرضدارانو نه پټ شوی دا وارې دي دا سټایلش ولې اچولي دي دا د پیلټانو چشمې دي دا ټاپګن چشمې دي دا میوریک چشمی دی میوریک این کار خوب نیست. الان شما ببینید سرزکی خوب پوشیده، شما هم باید از زدش میپوشیدین. سکن دو برنامه از پیششون پس ماندین. نه تو میگه گپ دیگاس حالی میگه ما ټاپګن ټاپګن میوریک واورو تا په فلمونو کې لیدلی دي دا ټاپګن ماپګن منګه اوریجنل اوس غلولې دیگه چطور هستین ملک جان؟ خوب هستین؟ جور خواستی سیاست خوب است حمیه جان جور هستی چی کردین که نکردین؟ ما ټاپګن نمی دیدم نه خب بیادر ټاپګن ما خو درله گفتم کنه چې داسې ټاپګنان موږ ډېر وتښتول لرې کا اوس ما خو فیوریټ دی کنه مړه ټام ملک صاحب اسې ټول پوزیشن درته ماشاءالله چې دی کنه خرابۍ لګیا دی خو خپل یو پرسنل هغه راته خراب د چشمو سره چې دی کنه خامخالک نه وروره خلک ما پورې خاندي ولې خاندي چې دا سړی په سټوډیو کې ناست دی نه لمر شته نه بل څه شته یعنې دا داسې مسله ده لکه دا چې هغې پیکداره خولۍ سړی داسې په سر دی په شاله دغه یې شاله کو ګوري داسې لمر پالو لیکن یہ تو آجکل کا اسٹائل ہے نو داسې سټایل خو نه دی که نه ولې نه دی ملک صاحب قسم دې ته سم چغه ته ما نه سمیږي جلس شد الله د جلسې د لاسه مړ شوم این بسیار جلس انسان است هانیه جان امی سلام علیکی همراه بنده ها نکردم که خفه نشن سمرا زلکه بس سلام نخست سلام های از محبت خود را به تمام شما بیننده ها که از هر جای دنیا برنامه خیبر سحر را تماشا میکنید تقدیم نموده خواهان صحت سلامتی همه تان هستیم قدرمن کتونکو زم فواد خان مارنینګ ټرانسمیشن کې زه تاسو ټولو ته ډېر زیات احترامات نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې چېرته مې روغ او جوړ خوشحال و آباد به فواد جان هفته تان خود ما میفهم که مریض بودین اما یک کدام اتفاق خاص دی هفته نفتاده بود اتفاق بسیار خطرناک بوده که و دا خبر به زکی بایی اور ملک صاحب سره هم شریک کما چې د ګرمیاري موسم چې کوم دی اچانک ډېر زیات شوی دی کنه نو دې کې دغه ډیهایډریشن چې کومه مسله ده د بدن اوبه چې کم وچېدل وي دا ډېر زیات کامن دی زه تاسو ته پته دی 2-3 ورځ نه لکه مکمل په بیډ ومه که نه هغه چې کوم نو نن هم دې ریسټ کړی و که نو نه کېده که نه دغه د دې چې کوم زمون کتونکي دي د دې مینه خو ما نه پرېږدي برنامه ما بدون فواد جان خو پیش نمیره نه از خاطر ما دیگه فواد جان گفتم حتما آمدنی هسته ویورز دعاګانې مې که نه د ویورز دعاګانې مې څومره یو بله خبره هم ده که نه همدا یو خبره وکړه بس نه دویمه ښه یو بله هم یو بله هم بیا خفه کېږي
اصل کې دغه چې کوم زموږ خپرونې ټیم دی که نه هغه پیس میشن دی که نه بټوین پاکستان اینډ افغانستان هغه سیس ما نه پرېږدي چې زه لکه ډسهارټ شم یا زما چې کوم هغه موټیویشن دی هغه کې څه کمی راشي نو څومره چې بیماري وي الحمدلله ما همدغه ویلی دی چې زه آرام کوم او چې کېږم او د کتونکو ته به بیا دوباره راځم او مغه جذبې او مغه ولولۍ سره واه ټاپ ګن میفریک نن به دې په دې تنګو ما که ته ډېر هم وې چې دا دې ولې په خپو کړي دي دا چشمې ما اچولي دي او ټام کروز د وجې نه مې اچولي دي د پیلټانو او دومره ګرانې مې اخیستې ظالمه ته د دې قیمت نه خبر یې وای 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 قیمت یې څو دی لکه چې څومره هم دی خو ته دې خبر یې یاره 15 لکه چې یم سترګې دې ترې نه ښکاري وروره ستا ډېرې ښکلې سترګې دې لرې که آها دا دې وګوره اوس خوشحاله جوړه کړې ده ښکاره شو یاره مخکې معلوم داسې نه ښکارېده یاره ملک صاحب زه یو خبره درته کومه دا چشمې به چا ایجادي کړي هسې ستا په خیال دا به څوک کي او دا به یې ولې ایجادي کړي ستا په خیال دا څوک به وي دا به چېرته سګړون دی خبره وکړم که نه د دې سره شوق نه لرم ځکه یې په اړه مطالعه هم نه لرم خو چې دا چا کړي دي څنګه یې کړي دي څه وجه ده خو اصلیت کې وجه به یې دا وي چې د نظر دپاره به دا اول دغه شوي وي ځکه دنیا کې هر هغه څه چې د انسانیت د خدمت دپاره راغلي د هغه نه وروسته بیا سټایلش بیا سټایل شي بیا یقینا دنیا کې هغه مسله ړومبی وي په هغه باندې ډیفینټلی پوه خلک چې کوم دی سوچ کې هغه نو نظر کمېدل خو چې انسان راغلی دی دنیا کې دغه څه شته که نه نو ډیفینټلی دغه سوچ و چې څنګه پیدا شوم زما نظر کم وای لکه انسان یم که نه زم انسان یم د انسان خبره جی قدرمن کتونکو خیبر سحر پروګرام دی اور مونږ تاسو ته ای وی ټي خیبر پیښور سنټر نه نیغ په نیغ خپرونې سره موجود دي تاسو کولی شئ دې خپرونه کې حصه والی د کالس او د میسیجز په ذریعه خپل ښکلي ښکلي ویډیوز تصویران راولېږئ او موږ سره د پروگرام کې حصه واخلئ. بله دوستای عزیز، قسم که فواد جان گفتن من هم بالکل سیمشو میگم بر شما دوستای عزیز میتونین در برنامه ما اشتراک کنین. ما همچنان ما منتظر شما هستیم، منتظر تماسهای خوبتان و صحبتهای خیلی شیرینتان. تماما ما اینجا همراهتان گپ میزنیم و وقت خوب را میگذرانیم. بله؟ یقینا بالکل. ملک جان بگوین دیگه هفته چیکار کردین؟ یک کار خیلی خاص بگوین. دی هفته یک کار خیلی خاص بگوین. پس دکانو دیسته نکنه. دی هفته دا د شپاړې مسه کارو واښه کارونه ډېر شوي دي خو یو کار دی په ټولنه کې ډېر داسې دي په دې هفته کې چې ماله معلوم کوم کار دی که نه زه نه غواړم زما په ژوند کې یو خبره داره زه نه غواړم چې څوک زما نه خفه شي په دې هفته کې رانه هانیه خفه وه نه یاره دا اوس چې راله هم سلام یې ونه کړه دا د دې لیدونکو د جاته په دې کمرې کې سلام یا دوره مجبوره شوه چې اوس خو این غلط است. من سلام دادم به کلگی سلام دادم. من دختر نیستم سلام ندادم. سلام از این که رسیا انیا بچه چی میکنی تو؟ نیست ولی سرم بالکل کنی. استاد نیکه پزی می کی گفته؟ کی گفته؟ کلارو نیکه پزی شما نه چی گفتن پدر نه لکه گوره ظالمه گذاره دا پنځلسو کاله ده نو پلار وی نه ضروري و سړی رورم ویلی شي که څنګه نو ډیسنټ ښکاري که نه نه نو ته عمر څه ډېر زیات هلکې د ده مایک بند کړه بلوچ صاحب دا سړی ډېر وران شو ښه او که نه ملک صاحب نن سهار مې ها خوړې بیا مې نه شوې خوړې وی ولې نو چې تا ته یو ها په 10 روپۍ ملاویږي ته به یې څنګه خورې لکه په 10 روپۍ به څه کېده اوله اول به پوره چرګه په 10 روپۍ کېده ته خو دا پرېږده چې زه درله خپله کیسه وکړم دا د خپل ژوند کیسه زمونږ په دې کارخانو کې دا مارکیټونه چې دي دغه ځای کې دا مارکیټونه نه جوړ خو دلته زمونږ یو سکول و نو زه به چې سهار راتلمه نو ماله به پلار هغه وخت کې 1 روپۍ راکوله 1 روپۍ چې وه 14 انې کېدې 14 انې به ترې جوړېدې په یوې ټکه یې وله ویل هغه 2 انې وه داسې په دې باندې ډوډۍ وه نن ډوډۍ چې ده یوه دانه ډوډۍ په څو ده په شپېته ده که په څو ده ډبل په شپېتو له رسېدلې ده بالکل یاره زه خو دې ته حیران یم لکه اوس ګراني خو شته دی که نه هغه صحیح ده خو زه د الله شکر ادا کوم چې مونږ دا وګوره
دا زمونږ هر وخت به الحمدلله وی ولې دا ډېر ناشکره یي که نه ټیک ده اوس نالیکه دي خلک هلیک خلک به راشي واپس خیر د هېڅ خبره نه خو دا نالیکه خلکو ته زه دا وایم چې یا لکه دا اوبرنګ چې دی دا مسافر دی او دا په یو وخت کې 6 روټۍ خوري نو په ده باندې ظلم ملک صاحب باندې ولې کوي اوس هانیه ده دومره نوړې وخوري بس سیر شد دا بل چې دی فواد دی خو بیمار دی دی خو روټۍ هسې هم نه خوري دی خو پیدایشي سیر شد که نه او زه چې نو زه هغه نری غوندې چپاتي نه وي هغه یو خورم زه شپې ټایم او سهار یو هغه ډاکټر درله ویلي دي یو سهار دغه یو اوس دې مخکې خبره وکړله ته سهار چې یو کې خالي د 200 روپو هګۍ خوري نه نو هګۍ خو ښه شی دی نو چې خورې دې سره ته ډوډۍ هم راکېباسي که نه نه نو د هغې سره توانایي نه جوړېږي انرژي خو جوړېږي خو نو ته یې ولې ځان داسې کې چې یاره زه د شپې د خوا نه یو چپاتۍ خورم خبره دا ده چې قیمتي تام راوستې ده ما هم راوستې ده او حکومت هم راوستې دا خبره صحیح حکومت خو یو پله سره راوړې ده او نور موږ او تاسو الحمدلله ډېر خوراک کوو نو وورو چې یو سړی 6 فوټه قد ولري دومره یې هایټ وي مونږ ناشکره یو وی ولې چې الله تبارک وتعالی براله جنت نه راستوله مفته منو سلوا نه مونږ به ویلې دا څه شی دی ومغه تتر ومغه بټیر ومغه چرګه ومغه فروټ ومغه نه زه به دالونه خورم زه به ساګونه خورم موسی علیه السلام ورته ویلې ګوره کم عقلو ده دا څه کوئ دا د جنت نه راځي تاسو له نه مونږ کرکیله کوو دا ستاسو د لاسه ظالمانو دا چې چا میر دي که نه اوس به تیار راتلل ته به راته پرته وه د جنت نه هسې په دې غم کې واچو به دا د انسان ناشکره دی دا خلقت چې د انسان کم پیدا شوی دی د دې په خټه کې دا رانغښتي دي اوس ما او تا چې یو مثال د خبرې په ډېر یو لږ څه قناعت کوو خو چې که چېرته هغه پوره شو هغه سټنډر بیا د هغې نه پورته زما او ستا خواهشات ځي لکه د اول سایکل په یو وخت کې به زما او ستا سایکل شوق و پلار له به لګیا چې یار یو سایکل یي که نه چې ستورې ما پې سایکل وشو بیا موټر سایکل شو خبره بالکل بیا په موټر سایکل دا جنګ او جګړې او لانجې بیا موټر شو اوس موټر کې وروره دا دی اوس زه جاز غواړم غواړئ خو اوس وخت شوی دی د زه ټاپګن غواړم ښځه پلیز د ماخلو ملاویږو د مینه پس موږ سره ستاسو پروګرام خیبر سحر کې راجو شه تار دی ورپسې چې بیا ونه وې ته به ما ته بیا څنګه وې چې ما چشمې په خپو کړي او زه بد ښکارم سړی لږ خو خیال کوي روڼه وي خپلو کې مړه ما چې نن ساعت اغوستې دا زما ساعت دی هیر شو خو ما نه وې اغوستې دا ساعت هم د پیلټانو دی ښه بسم الله جی مونږ سره ملمه راغلی دی جی اوکی جی پلیز دوباره دوستای عزیز خوش آمدین. برنامه خوب خیبر سحر است. هانیه فهیمی هستم. برنامه ما خیلی خوب پیش میره و همچنان حال وقت رسیده که مهمان خدا که زینت برنامه ما است بر شما معرفی کنیم. اما ما میخوایم اول فواد جان اجازه بدم که در پشتو بر شما معرفی کنن و برای فارسی بله
اجان قدرمن کتونکو څنګه ستاسو ته پته جمعې پر زموږ افغان اچیورز او دغسې میډیا سره چې کوم تعلق لرونکي خلک میلمانه کوو مونږ نننۍ خپرونه کې زموږ چې کوم ړومبی میلمه دی زه هغوی معرفي کولو کې ډېر زیات خوشحالي محسوس کوم د هغوی تعلق د دنیا معزز ترین چې کوم کومه شعبه ده یا پروفیشن دی هغې سره دی دوی استاد دی او ورسره شاعر هم دی نو زه محسن صدیقي افغان ته خپرونه خیبر سحر کې ډېر زیات هرکلی ستړی مه شي او ښه راغلاست مننه کوم ستاسو د پروګرام د لیدونکو اوریدونکو نه او ډېره زیاته خوشحالي محسوس کوم چې دلته رالم او ستاسو سره پروګرام کې ناست یم او د خیبر سحر پروګرام پر مخ بیایي انشاءالله کوشش به کوم چې تشکر دوستای عزیز قسمه که فواد جان بر شما معرفی کردن محسن جان با خود داریم انسانی که از تحصیل گپ میزنه از ایژوکیشن گپ میزنه از تماما از عرفان گپ میزنه و همچنان شاعر هم هستن امروز با خود داریم و امروز خیلی صحبت های شیرین با خود باشان خود داشتیم و از تحصیل گپ میزنیم از خاطرات مکتب گپ میزنیم ولی به خاطر که محسن جان که هستن استاد هم هستن مدیر هم هستن و هم شاعر هستن خیلی خوب تشکر خوش آمدین در برنامه ما خوش آمدید خدایو خبره باندې پوه شو محسن جانه د درته استاد ویلی ډېر استاد انسان استاد سره دا چې د ورته معلم ویلی وی ښه نه وه معلم ویل چې دي دا ضرور دي استاد هم ضرور دي خو مسله دا ده اول به دې لره شو چې د دنیا زما یو ملګری دی هغه په اروپایي هیوادونو کې معلم دی استاد دی هغه دا کیسه کوله ویل زه ما موټر غلط ځای کې پارک کړی و که نو دا موټر یې زما نه ویوړه او هغې کې بیا به ورځې محکمې له جریمه بالکل وایي کله چې زه لاړم 2 ورځې ایثار شوم 2 ورځې بعد ورغلم محکمې له وایي چې محکمې له لاړم نو هغه قاضي رانه پوښتنه وکړه چې ته څه کار کوې ما وویل چې زه یو استاد یم وی هغه قاضي چې کوم و هغه جج وی هغه هم ودرېده او دا ټول خل ودرېده زما په احترام باندې وی ما ویل چې زه اوزګار نه وم دا 2 ورځې نو د دې په وجه باندې چې هلته هغه ماشومان د درس نه پاتې کېده دا 2 ورځې زه لیټ شوم او نن مې وخت پیدا کړ رالمه نو هغه سړي وی ما له داسې وکړه جج ما له وویل چې یاره تا له جریمه معاف ده په دې خاطر چې تا سره د ماشوم دومره فکر دی خو بدبختانه زمونږ او په دې ټولنه کې بیا څنګه حساب دی دلته استادانو ته هغه قدر او عزت نشته دی محسن نه به تپوس ورېږه بله خبره کوم بله خبره څه دا د معلم یوه ورځ ده ټوله دنیا چې دا د معلم یا د استاد ورځ لمانځي زمونږ په وطن کې یو سړي خبرې کولې تقریر یې کول غوښتی چې معلم لا داسې ښه الفاظ ور وشیندي که نه دا معلم خوشحاله که نو وویل معلم داسې دی لکه غوا خو خپله بوس خوري او نورو له شوده ورکوي ډېر ښه قدرمن کتونکو نه خبره خو یې ټیک کړې ده خبره خو یې ټیک کړې ده یعنې معاشې نشته بل څه یې نشته معاشې کم دی تنخواه یې کمه ده بالکل نو دا داسې چې لکه غوا خپله اوس یې غوا رانه جوړ نه دې نه ورته خبرې دوستای عزیز در این شک نیست که مقام معلم و حیثیت معلم خیلی بلند است اما خیلی بلند است اما متاسفانه در بعضی کشورها و همچنان کشور ما هم در شاملش باشه شامل از اوست که اونقدر معلم نمیکنن اونقدر احترامش نمیکنن اما چیزی که معلم بر یک شاگرد یاد میده و چیزی که یاد داره تماما او تحصیل خود را در خدمت یک شاگرد میگذاره واقعا قابل قدر است یقینا بالکل افغان جان بسیار یک جذبه یعنی بزرگتر به کار است ببینی که میفهمانم که یعنی در این ملک ما که قدر نیست باز هم این پیشه را منتخب میکنن بدون شک یعنی قابل ستایش است که بله فواد جان چطور است که آغاز صحبت ها رو با یک شعر محسن جان کنیم میشه؟ آغاز صحبت ها رو با یک شعر شما بکنیم؟ اجازه دی اجازه دی وای زما زړه د نیولې په بڼو کې واه زما زړه د نیولې په بڼو کې سره ورونه دی بل کړي اننګو کې او خلک وایي لیونی دی نه پوهېږي
لیونی شوم د اشنا په تش کتو کې واه واه او ساقي راوړه چې په سرو سترګو یې وڅکم چشمې خو واچوه که نه نه سرې سترګې وګوره ساقي راوړه چې په سرو سترګو یې وڅکم ما د یار شونډې لیدلې پیمانو کې او اوس یې غواړم دیدن ځکه کړېږم لمبه کېږم د اور په سره لمبو کې او د محسن د محبت به دا انجام وي یو ورځ به مړ پروت یا دیرو کې هلکه محسن استاد د شاعرۍ نه پرې داسې ډېر د مینې او مینتوب بوی راځي یاره ته ما د ملک صاحب دا ووایه دا خو مینتوب دی خو چې تا هغه نغمې چې یو سندره ویلې وه تا چې لیکلې وه هغه کومه یو وه ما ته لږ لږ را یادېږي ما کړې خطا د ملامت هغه لږ زمزمه شه که نه ملک صاحب هغه لږ زمزمه شه وګوره نغمه بیبي ستا شاعري ویلې ما کړې خطا د ملامت یم داسې به ووایم هغه خواږه خلکو سره دغه نه راځي که نه ما کړې خطا د ملامت یم خوښه نوره ستا د ملامت یم واه واه بس دغومره به وي الله دې مه ملامته کوه دا خبره دا ده چې شعر چې دی که نه دا چې دی اول خو د دې وي المعنه فی بطن شاعر عربي معقوله ده چې د دې معنا خپله د شاعر سره وي دویم زه خو دا وایم چې دا شاعر چې ټول عمر مینهناک نه او باریک بینه نه وي که نه هغه سړی نشي شاعر کېدی لکه اوس ما بیګا سوچ کولو که نه خوب نه راتلو محسن بھائی خوب نه راځي که نه ټوله شپه ویښ یم ما له خوب نه چې په خوا کې مې جانان ستورو ته ګورم بره په چت باندې ناست یم او ستورو سپوږمۍ ته ګورم او بیګا مې یو شعر را یاد شو راته وی ځان ته وی هلک ځان ته وی هلک خو دا دی یو ملک ځان ته وی هلک خو دا دی یو ملک او ګرانو دا ملک هم نه دی ګورې دا دی او برنګ خو ډېر دی دا بدرنګ دا دی یو برنګ خو ډېر دی دا بدرنګ او مینه یې په زړه کې ده هم د دې وطن د هغه او راځي چې کله ځان سره راوړي دا سوغاتونه وایي زکي واله خوخره زکي واله وخوره زه یم ستا د مینې زه یم ستا د مینې رحمتونه اوس مې تیار زبردست زبردست مونږ سره کال دی د بریک ټایم شو بیا دوباره هانی جان دوستای عزیز یک وقفه کوچک خیلی میگیریم دوباره با ما باشید بس دې سره مې ورزش وشي ملک صاحب د سترګو نه دې مور تاو راتاو شه دوستای عزیز دوباره خوش آمدین. بعد از وقت کوتاه دوباره در خدمت شما حاضر شدیم. برنامه خوب خیبر سحر است. اما دوستای عزیز در این وقت سزدکی با خود مسیجا را دارن. بریم طرف مسیجا را ببینیم که دوستای عزیز ما بر ما چی مسیج روان کردن. اصل که هانیه جان همیشه دا زمونږ میرمنه چې دا اخر کې میسج وکړي نو ځکه نن مې ړومبې میسج د دې وویلو مې چې هغه وخت کې بیا فواد ګانې ویلي وي او دا چې خواست وکړي فلورنس نو چې دا خواست وکړي نو هغې نه بس بیا موږ سره خو بل څه نه نو فلورنس فرام لاس ویګس USA Salam to the most fun members of the show, Mr. Zaki and Obrang Saab. Thank you so much. Thank you so much. انګریزی کې ولوي thank you very much. خزه به ډیر مخ how are you ډیر مخ والک ځان ورکوله بس انګریزي نه ده اری خبره کې لګي پرابلم دی او ډیکوریشن دی. This is morning transmission for you Florence. That's
زمون سره زکی به کالر هم دی داسې کوو دا میسج به بیا نه شروع کو ته کال او والا میسج به بیا دوباره شروع کو هلو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسرت السلام علیکم فرام اسلام آباد. سهار مو بخیر. پاکستان. ماشاءالله پاکستان افغانستان پاینده باد. زنده باد. پاینده باد. ډیره مهرباني چې بیماری نه باوجود تاسو راغلی یئ. ډیره ښه جی ډیره ښه. دا آواز زیات کوي مسرت خور نن. هلو ها جی مسرت خور وایه کنه څنګه یې؟ आवाज ډیر بالکل ټیک ټاک الحمدلله. تاسو بیماری کې مو ته راغلی ډیره مهرباني. خوشاله سي جی ډیره مهرباني. زه تاسو ته خبره کوم چې د دنیا کې دوا ځایونه داسې دي ښایسته ځایونه یو زړه کې اوسېدل او یو دواو کې اوسېدل. نو تاسو څلور وړه مو دغه دوا کې او زړه کې واه ګوره د زړه څلور خانې دي که نه او نو ټاپ خانې کې څوک دی؟ تاسو ته څلور خانې اوس ښیم. دا وګورئ دی بیمارۍ نه باوجود مو ته راغلی دي. احساس ده احساس خو رښتې خو نه جوړوي. احساس داسې شی ده چې خپل رښتې هم ختم کړي. ماشاءالله. یا به داسې احساس وي چې پردي خپل کړي. ماشاءالله. او ذکي رحمان د پټرول ختم د ګاډي کې راځي. زه خو بس اوس په سایکل رالی یم نن. هانیا سټایل کا لکه ما ته څوک وګوري زه ورته یم چې دا پروګرام وګورئ نو یہی چې وہ جو آپ کی طرف سٹائل بنایا ہوا اسکارف کا منہ پہچان کا دوپٹہ تھینک یو. بالکل. اور یہ بتائیے اسلام آباد کا موسم کیسا ہے؟ اوہ ہوئے 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 بڑا سپیرے میں یادولو کنا ہمیں تو ہمیشہ انتظار ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا کال جو ہے کب آئے گا. تھینک یو. مجھے انتظار ہوتا ہے اس دن کا. مجھے جمعہ مبارک کا بھی ہوتا ہے اور اس دن کا ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے دیکھیں ملک صاحب نے مجھے بہن کا ملک صاحب وی خور راته ویلی دي. بالکل مسرت خور چال دی جوړی خیر قراری داسې اتونه خدي غمازان لګی دي خبرې کوي زړه راله رقیبان شین کړه څوک هم کو ور هاي کوم پړې دا غټ سره اسی خبر ارده کوم مسرت خور تو دومره ښه انسان ہے که نه او تو په دې پوره نړۍ کې په دې پوره دنیا کې واحد ښځه یې چې ملک صاحب ورته خور ویلي دي. بالکل بالکل بالکل. دغه ځکه خو ما تاسو ته ویلي چې دا رښتیا احساس والا دي د مینې والا دي چې یو بل ته رسېدی شي د مینې والا هغه چې دی که نه پیار هغه تار چې کوم نه مسرت خور زه تا نه خفه یم. ولې تا ما ته د منګور پراټه ولې نه ده پخ کړې؟ خدای وکړي چې ټول چې تا خوشی وکړي داسې هغه کې یو پروګرام کې یو ځای د شو د محفل خدای پاک تاسو والا کامیاب کړي. موږ به اسلام آباد زه ټول به تاسو له راځو د منګور پراټه به نه خورو ښه انشاءالله انشاءالله. خبرې ته پرې نه خو هغه د زړه چیمبر ځای ویل چې څوک دی په نمبر یې څنګه دی؟ 1 2 3 4 1 نور ډیلیټ او شیف سره ډیلیټ لکه ریسایکل چې سړی په ما در چا ډه خوږي. مسرت خور چې ستا وادي که نه داسې بنګړه به پکې اچو که نه داسې بنګړه دا خلک دا دنیا به یې ګوري. زه خپله دانې ویم پکې. زه به نه کوم بیا به تاسو دا محفل به ختم شي. نه نه خیر دی ته هسې بس هسې اوازه که ته واده مه کوه که نه اوازه که به صرف زمونږ بنګلې دپاره یو اوازه کوې چې زه یې کومه. چلو ٹھیک شو ډرامې کې به وکړو. ډېر ښه لګي ډېره مهرباني. نن بہت زیادہ شکریہ. فواد خو نن ګان هم نشي ویلی. نه فواد بس زه به ترې سپیشل ریکویسټ کوم او ستاسو دپاره به او فلورنس دپاره به ترې سپیشل ریکویسټ کوم. تھینک یو تھینک یو. څلور وړه یم ګلان یې ورسره جزاک الله. دا ټول د یو ګلدستې ګلونه دي. دا ګورې جي دا ښایسته د ګلاب ګل ناست دی. دا ګوره دا د چمبیلی ګل ناست دی. دا ورسره ټیولیپ ناست دی. دا د ګوپي ګل ناست دی. دا ټول ګلونه یعنې ټول چې دي دا ټول ګلونه د خوراک نه دي خو زه بیا هم یګان وخت بې خرڅۍ کې په درد خورم. دومره ګیسي پکړی ګوپي زه خوري. ګوپي ګل ګران شو. ګوپي ګل هم ګران شو. قیمتي ده خپله د ګوپي پاڼو له به کښېنې او خورې به یې. مسرت خور جهان مننه کال کول لپاره. ډېره مهرباني. تhank you very much. اوکے جی فلورنس فرام لاس ویگس USA. سلام to the most
fun members of the show, Mr. Zaki and Obrang Saab. Thank you so much, Florence. Love your jokes. It adds beauty to this show. You both look stunning today, mashallah. That's okay. Stunning. Thanks. Okay. You both are. When you say, no, it's okay. Stunning. Mashallah, I love your clothes. Thank you so much. Also, salam to artist Fawad and pretty girl Hania John. Thank you. I want to hear a beautiful Urdu song from artist Fawad, please. Please. Send my request and love to Alakeda telephone banki alta usa pore ande shat pake to बिल कॉलर दे जोड़े and love to those who efforts makes this show beautiful like zamga producer Saib show zamunga Panelist show Mashar tola. Saib show zamunga Hamid Saib show da tool the idea wa. او دا خولي خولي کیمرمنان Beautiful. Love you all. Thank you so much. you. Thank you so much. Love you too, Florence. Zamunga tool mina ta usara da. Very Au dalta na munga da mina da ligu da. Zara wacha. Zara tatum zara wacha. ورکی Rawacha we. استاد Rawacha ji o. اورې د دې او دغه شریک دواړه واخلو. ورکی د کمپیوټر ته ورونه Sta zalo khosam da sanda zalo. Au yo pachone pake zama. Bas. Gana ډیر زیات یو مسرت خور او یو فلورنس د اردو उससे د اردو पहले سندره कॉल پهلا हमारे پهلا साथ। دا سکو چې فارسی سندره خپه بشي گانا. نه خو وايي اردو سندره بس وای بکنه او بس کال بس دې موږ سره اوکې कॉलर بگیرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سو کو د کم زینه خبرې کوي الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه په خبر نه د ابوبکر مور خورجان الا د ابوبکر مور را لاستړې مشي ابوبکر مور څنګه یې خیو شکر تاسو کې زکی بای خیمه ابوبکر څنګه ده سړي شکر د ټول خري تاسو کې فواد ته سلامونه دی خورجان ته وعلیکم ملک سلام. صاحب ته او غنزاخی براله بیا کل اې چې دیزل را غنزاخی خوري راسته کنه نو یوازې مشتاق روان است ور سره ابوبکر راواسه چې د اختر سیل ورل ورکما دا کار زکی بای ته جرمانه اختر کې څومره پروګرامونو کو چاته د اسلامونو کته اسه په مقام مخرور بیا نو تاسو د لهیری نو دا کور دی دلته جوخت اوسېږي خوري تا کله دا سی ویل چې دا زکی بای ناسته دفتر کې راشه ملک نمړه بری فواد ملک ته سلامونه د شمشاد د سکرین له مونږه دی کتو پروګرام اے خوري دا چل دی د خو سلام اړو کوما وعلیکم السلام غمازان سوځي زه څه وکړم خو دلته دا مایک هم راله ډېر ګډ وډ تړلی دی که نه د زونډي حالات مې د دې سړي جوړه و خدای شکر که بند است. بس موضوع دا ده ابوبکر څنګه دی ها ابوبکر وای څنګه دی आवाज ब्रेक کیږي زما صحیح شو بس خوري دا چل دی چې دې زله غراسته کنه غنزاخی نو نیمبا فواد لور کما دې ډیر خسته غنزاخی جوړي او مشتاق به چې د دې کم خاوند دی اغي مال وروړي سپیشلی دې زل چې وروړي کنه نو تاسو له هم در کوم هانیه جان تاسو له هم در کوم استاد جی تاسو له هم یو غنزاخی در کم خیر دی تاسو مخري او بدا او نو دغه دې کې زما مغز خرابوي به ډیر زیات بخنه سره بیا وخت شوی دی د لنډ شل دی یار فواد دا چې پروګرام ګرم شي ته پکې دا الته پروډوسر صاحب غوسه کیږي اخلي لنډ شل دی تمام ملاویږي د مینه پس موږ سره پروګرام خیر سحر کې در ملک ما در ملک ما در ملک ما یک روز بی
بیایه و قراری باشه در ملک ما قراری باشه لبخند شما دوباره جاری باشه از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما غمهای سبیل مانده قراری باشه غمهای سبیل مانده قراری باشه در ملک و وطن باز قراری باشه بر لبهایتان خنده جاری باشه در ملک و وطن باز قراری باشه بر لبهایتان خنده جاری باشه در ملک ما در ملک ما یک روز بیایه و قراری باشه در ملک ما قراری باشه لبخند شما دوباره جاری باشه از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما غمهای سبیل مانده قراری باشه غمهای سبیل مانده قراری باشه در ملک و وطن باز قراری باشه بر لبهایتان خنده جاری باشه در ملک و وطن باز قراری باشه بر لبهایتان خنده جاری باشه خواهیش بچه‌لای شما سر بزند خواهیش بچه‌لای شما سر بزند آزادی به خانه هایتان در بزند انگور وطن چراغ هر باغ شود انگور وطن چراغ هر باغ شود تا گردن ها تاق سنا و بر بزند تا گردن ها تاق سنا و بر بزند در ملک و وطن باز قراری باشه بر لبهایتان خنده جاری باشه در ملک و وطن باز قراری باشه بر لبهایتان خنده جاری باشه در ملک ما در ملک ما در ملک ما در ملک ما تا سهم شما خنده شود میخوانم غم از دلتان کنده شود میخوانم تا سهم شما خنده شود میخوانم غم از دلتان کنده شود میخوانم تا خستگی از جان شما کوچ کند تا خستگی از جان شما کوچ کند دلهای شما زنده شود میخوانم دلهای شما زنده شود میخوانم در ملک و وطن باز قراری باشه بر لبهایتان خنده جاری باشه در ملک و وطن باز قراری باشه بر لبهایتان خنده جاری باشه در ملک ما در ملک ما یک روز بیایه و قراری باشه در ملک ما قراری باشه لبخند شما دوباره جاری باشه از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما غمهای سبیل مانده قراری باشه غمهای سبیل مانده قراری باشه در ملک و وطن باز
جاری باشه و لبهایتان خنده جاری باشه در ملک و وطن باز قراری باشه و لبهایتان خنده جاری باشه در ملک و وطن باز قراری باشه و لبهایتان خنده جاری باشه در ملک ما 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 او در ملک ما واقعا که اجرای فاقا جان هیچ حرف نداشت. در ملک که ما قراری باشد. واقعا با امیده که دوباره در کشور ما قراری بیاید، در کشور ما صلح بیاید، دوباره خوشی و لبخند و لبهای تمام افغانا باشه و تماما در افغانستان خوشی باشه و صلح باشه. در او روز چی می باشه دیگه؟ او روز همی میشه که امی تمام تیم ما می رویم در افغانستان، در شهر ما، در کابل، در هر جای افغانستان که باشه امی قسم یک میله میگیریم، امی قسم یک خوشی سلیبریت میکنیم انشالله. امی عالم شما میتانی وسم تاسو کولای شئ چې دا میله منګو تاسو په افغانستان کې ونیسو. وای دا هغه ته چې تلې تا ماته ویلي چې جلال آباد کې یو پروګرام کوو. بالکل اول دا میلمه معرفي کی کنه دی بیا موږ په دې خبره وکړو. جی قدمن کتونکو څنګه چې تاسو ته پته لري زموږ د پروګرام کې د میډیا سره تړلې کسان موږ راولو چې کوم هنرمندان دي ستاسو د خوښې او دغه چې کوم هنرمند دی تاسو پیژنئ، غږ سره اشنا یې، ښایسته ښایسته سندرې مو اورېدلې دي، ښایسته ښایسته پرونو کې م لیدلې دي. حیات افغان موږ سره پروګرام خیبر سهر کې موجود دی. نو زه تاسو ته ډېر زیات هرکلی او ستړی مه شئ وایم. همت ګل افغان همت ګل افغان استاد په خیر راغلی. تړیا مشه تړیا جوړې طبیعت ښه دی. اول خو د هر څه نه مخکې د مینې خلوص ډک ډک سلامونه لیدونکو او اوریدونکو ته او بیا تاسو ته او الله دې وکړي چې دا زموږ پروګرام ښه پیل شوي او لیدونکو دې وخته پورې. همت ګله ته زما ډېر خوښې وې ولې څنګه دا مایک درته لاندې تړلی و او دې څه مو نه ویلې اواز یې د ځمکې نه راځي. ستاسو شو نورېږه مړه زه درته څه محبت نه بېغمه اوسه ته زما دومره خوښې زه یم چې اله راکړه دې خوا راکړه. تاسو خبرې کوئ زه د په علاج پوهېږم ځه. قدرمن کتونکو بیا وخت شوی دی د لنډ شل دی د چېرته مزه موږ سره اوسئ پروګرام خیبر سهر کې. کسنا کس چې پدرنه سترګه دې ګوري داسې عمر تېرومه هنر غواړي اوتې بوتې خو هر څوک لیکي غزل و خویل مونر غوار حسار دی شمله لا خبر سپینا دا خدای گچلتا سر میمینا دا حسار دی شمله لا خبر سپینا دا دیگو چلتا سرم منادا سار دی شمله لا خبر سپینادا دیگو چلتا سرم منادا دیگو چلتا سرم منادا
غریبیم نور سنا لرم خیر دک غریبیم نور سنا لرم تانا می قربان تا صورت وینا دا دیکھو چیل تا سرا می مینا دا سردی شم لیلا خبر سپینا دا دیکھو چیل تا سرا می مینا دا دیکھو چیل تا سرا می مینا زلفی پسینا زنگی توری توری زلفی پسینا زنگی مشید نظر دا حسینا دا دیگو چیل تا سرا می مینا دا زاردی شم لیلا خبر اسپینا دا دیگو چیل تا سرا می مینا دا دیگو چیل تا سرا می مینا دا غزلونو کی خاموش خستایم غزلونو کی ډیر نازنینا نازنینا دا دیکھو چیل تا سرا می مینا دا ډیر نازنینا نازنینا دا دیکھو چیل تا سرا می مینا دا سردی شم لیلا خبر سپینا دا دیکھو چیل تا سرا می مینا دا دیکھو چیل تا سرا ډیر ښه ډیر ښه ډیر مزه خبره سپینه ده تا سره مې مینه ده بس نور سم نشته بس خبره سپینه ده وروره هغه زما خوښه نازنینه ده هغه زما خوښه نازنینه ده تا سره مې مینه ده او دا پړکېږي لکه نګینه ده او تا سره مې مینه ده او دا نابینه ده او بیا مې مور سره مینه ده نابینه پېژنې نو ولاکې پې لړندې ته وایي نو بیا ولړنده وله نه وی چې نوره شوې زړه مینه دې زده نه کړه استاد جي هر څه به په ادب وی که نه ادب سره تړلې سندرې او ادب سره تړلې وینا دا زیات زور لري دا ولې لکه اوس که زه وایم چې پتاسه پتاسه خوند نه کوي خو که زه اوس ووایم چې د حمزه بابا رحمان بابا لا د غني بابا کلام ووایم زیات زور لري او اوس هم دا ولې په حقیقت کې هغه شاعران چې په شعر او شعریت باندې پوهېږي او شعر لیکي او د ولس د خدمت لپاره شعر لیکي دا شعر چې د آینده نسلونو ته پاتې کېږي او باید داسې شعر ولیکل شي چې په هغه کې د قوم د ملت د یو ټولنې لپاره د یو خدمت سبب وګرځېږي او کوم شعر چې د معیار مطابق ولیکي یا بازاري لکه نن ولیکل شي هم د هغې ټیم کې وخت یو بیا لاړ ورځې بس دوه درې ورځې بیا هغه نه ایټم بم یم دا څه شی شو ظالم تو خاصه میشم نه مصر شاهین دی خدای وبخي دا غي فلم راغلی و ایټم بم نه غي دی زه ایټم بم یم دا سندر نه خاصه میټم بم مل دا یار رښتیا وای قسم دې چې دا رښتیا نه ایټم بم جی هانیه جان ما میخواستم به ادامه از موزیک که شما گفتین از شاعرای خیلی خوب ما یاد کردین یکی از شعرهای خیام است شاید شما بشناسین خیلی یک واقعا شاعر خیلی خوب میگه چه زیبا گفت خیام بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد
یک بد نکند تا به خودش صد نرسد. یک بد نکند تا به خودش صد نرسد. من نیکی تو خواهم و تو خواهی بدی من. من نیکی تو خواهم و تو خواهی بدی من. تو نیک نبینی و بدی به من نرسد. تو نیک نبینی و بدی به من نرسد. वाह उसमें बड़ी पोई का उस्ताद जी दाची हो इस शेर में शायर ने क्या कहा है क्या खूब कहा है داسې ده چې زمونږ او ستاسو د ټولنې یو ادب دپاره دا کار وشي نو دې کې د شاعر دا فکر دی چې کوږ بار تر منزله نه رسیږي او که چا سره په ټګي باندې نو خامخا تر منزله نشي رسېدی که بد سره کښېنې بدخوا به شي نو خیام صاحب ښایسته شکله ماشاءالله که ته غواړې چې یو چا ته یو بد ورسې دی تا ته واورولو خبره هو پوهېږم په غمازانو کور تاله شو چې یار په کومه لاره ځي ورسره ځي نه نو مسله دا ده چې یو بد چاله مرسوه چې سل دله نه رسي رحمان بابا بیا وایي که نه بس د حاله څوک هم نه دي خبر عبدالرحمن بابا بیا وایي کوی مه کنده د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی دا هم تا ته ویلي نه دا خو پوهېږي که نه خو څوک نه دي پوهې چا کنلی دی کوی د چا دپاره بس د حاله څوک نه دي خبر ملک جان دیگه با اجازه شما تمام دوستای ما یک بریم یک وقفه کوتاه بگیریم دوباره می باشیم با ما باشیم انشالله پس له دمې اوس ځلې بیا پروګرام خیبر سهر کې تاسو ټولو کتونکو ته په نړۍ کې کوم ځای چې زموږ خپرونه ګوري ډېر هرکلی او ستړی مه شئ وایم موږ سره کالر دی جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامونه د ټي وي आवाज بند کرو را د ټي आवाज بند کې او خپل आवाज تیز کړئ جی السلام علیکم څنګه حال اواز دی شکر الحمدلله څوک د کوم ځای نه خبرې کوئ ډاکټر محمد رسول د کوټ نه خبرې کوم د کوټ نه خبرې کوئ ډېر په خیر راغلی پروګرام ته څنګه خپرونه ګوري خوښېږي ډېر ښایسته پروګرام دی جمعې مبارکي وایم تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته او کتونکو ته ډېره زیاته مننه ملک صاحب څه ویل غواړي بالا نوم دې ونه ښودی وروره نوم دې چیشتی د کوټې څه دې اړیکه ټینګه کړې ده ځوانان یاران دوستان قریبان غامات ګلمات شامات ګرده ښه دي بلا وروره دا زموږ بلا و برکت دې متاسفانه دا چل دی سر مې بخلاص نه شو دا څه شی ووایي بالا داسې کار دی چې دا زموږ یو وروره د کوټې څه اړیکه ټینګه کړې وه ویلې چې بالا داسې کار دی چې دا ستاسو پروګرام زموږ ډېر خوښېږي او دا زکي مو نه خوښېږي زکي چې دی دا خوښېږي وایي دا بالا په دې پروګرام کې دی د ترور زوی وایي کله چشمو کې راځي کله په یو شي کې راځي کله په بل څه شي کې راځي وایي وروره دا سړی د پروګرام څه وشړئ دا د ترور زوی د ننګرهار څخه میسج کړی شاشوایه د ترور زوی دا چې و چې زنګ والی و شړنګ سوټي ماندي هغه ویلي چې سلامونه نیک هیلې احترامات د خیبر سهار خپرونې ټول کارکنانو ته جاوید دراني هم ننګرهار ولایت څخه خپرونه مو په مینه اورو ښه ګوره یم که نه ورسره څه ډېرېډو خو نه دی دا وګوره دی ماشوم دی څومره ښایسته وا 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 سم فواد د فواد ماشوم والی دی ګینې فواد راشه ته وګوره ته راشه وګوره ستا ماشوم والی دی ته چې ماشوم وې که نه نو داسې کیوټ وې ګوره دا اوس بدرنګ شوې او دا وګورئ چې دا ما سره دومره مینه لري خو زه لږ کوږ یم دلته ودرېږه دا هغه لږ اړیکه ویم دا تصویر لږ صحیح کړمه خو زه خیر کوږ یو ښایي مړه دا پکې لا بیله خب جا داره دوستای عزیز جا داره که از تماس گیرنده ما تشکری کنیم متاسفانه که قطع شد اما تشکر از اینکه با ما تماس گرفتن دوباره کوشش کنیم بله دوباره کوشش کنیم ما خوی جست فرار نمیکنیم بله ما صحبت ها رو ادامه میتیم اول میریم طرف محسن جان میبینیم
کمه که ازشان معلومات بگیریم که از چه وقت شما شروع کردین در امی رشته معلمی آمدین و چقدر سال است که مثلا تدریس میکنین و چقدر سال است که مدیر هستین؟ یکمک معلومات بتین بر ما. مننه. زما نوم محسن صدیقی افغان ده او زما تعلق د ننګرهار ولایت سره ده او پیدایش بیسود او پیدایش مې په ننګرهار کې شوی خو د مهاجرت شپې ورځې دوست هیواد پاکستان کې تیرو او ابتدایي زده کړه مې التقوا لیسه کې او فارغ هم د التقوا لیسې نه شوم. بیا پښتو ادبیات مې ولوسته او د دې ترڅنګ شعر او شاعري هم کوم او خوشحال خان لیسه کې 18 کال دی چې استاد یم. او ډېر ښه ډېر ښه. واه واه وایي زه ساده افغان تصویر د مینې او د امن یم. زه ساده افغان تصویر د مینې او د امن یم. تا ته مې چا هسې کوم غلط تصویر جوړ کړی دی. ډېره مننه. موږ په دې ګوراسې هغه ښکارېدو مړه یار ملک صاحب دا پکار چې داسې د متعارف کړی موږ سره مخکې موږ خو یې جوړ زموږ فرهنګي استاد دی دی خو ماشاءالله هانیه بله خیلی واقعا یک جوار انسان شما در جایگاه این رقم استادا که واقعا 11 سال شما عمرتان را در تدریس تیر کردین. 17 سال واقعا زیاد است. ماشاءالله 17 سال واقعا عمرتان را در تدریس تیر کردین و خیلی شاگردها را هم شما واقعا فارغ کردین. بالکل دیگه بعضی مثلا ایتو شاگردا هستن، بعضی شاگردا این رقم هستن که مثلا 12 که خلاص شد خداحافظ دیگه. ولی شما چه رقم شاگردایی که فارغ کردین حال هم احوالتان میگیرن باشون چه رقم گپ میزنین نمیزنین؟ مننه. زمونږ چې کوم زده کوونکي مکتب نه فارغ شي نو خامخا د مکتب ماحول سره بلدي خامخا زمونږ پوښتنې ته راځي. موږ ورته ډېره مینه ورکوو او د استاد او د شاګرد ترمنځ همدغه رابطه استاد په دې خوشحالیږي چې د فراغت نه وروسته د هغې زده کوونکي پوښتنې ته راشي. او زمونږ ډېر زده کوونکي دي ماشاءالله دلته پوهنتونونو کې درسونه وایي او حتی پوهنتونونو کې استاد دي زما شاګردان او دلته کراچۍ کې بقا یونیورسټۍ کې دی او پېښور پوهنتون کې ده. ډېر زیات زده کوونکي دي. موږ په هغه باندې فخر او ویاړ کوو چې د هجرت په دیار کې دوست هیواد پاکستان کې دلته تکلیفونه ویسته او بیا هم دلته استادان شو نو افتخارات زمونږ لپاره هم د افغانستان او دا زمونږ دپاره هم افتخار خبره ده. ولې چې احمد ګل استاد ما او تا خو د ده شاګردان یو که نه بالکل او د ده سره هم سبق ویلی دی. زه خو مونږ خو ماشومان یو مونږ خو نه پوهېږو خو د دې خو دې او ملک خیر ملک صاحب خو د دم د نیکه پځې دی. تاسو دین یاست تپوس کول غوښتو؟ بله از حامد جان احمد گل افغان حمد جان خیلی ببخشین اما شما هم میخوایم بپرسم که از چه وقت است که شما در عرصه موسیقی آمده؟ از چه وقت است که واقعا مثلا آوازخوانی که خودش هست یک هنر است هر کس نمیتونه و این رفا جان هم میفهمه. از چه وقت است که مثلا شما این شروع کرده؟ بله فارسی که جواب کندو کی کوي. صحیح ده. بسیار خوب پرسان کردی. از ما میشه 2 سال که برزی هنر برآمدیم. 2 سال. هیچ استاد شاگردی گپ استاد که استاد نباشه یک کارم نمیشه. استاد شما کی هستن؟ استاد ما زرولی افغان. الکه زرولی وای ته خو ډېر پټ استاد راوخته په سادو کې تیرېدار وختو ښه نو زرولی خو وروره په اکان مې کې بېګاني راتلي ټاپګاني او کنه هغه ورځ ما ورته په غور کته دا چې په کومه ورځ یې هغه په سر کړی و هغه لونګۍ په هغه ورځ مې ورته داسې په غور کته نو شاولي استاد را ښکارېدو که څه دومره فرق پکې نه و. ما ویل که شاولي استاد لکه والد صاحب ناست دی. بالکل بالکل زموږ ویاړ دی. ځکه خو ستا په دې اواز کې دومره پختګي ده ځکه خو ستا اواز کې دومره درد دی ځکه خو ستا اواز کې دومره احساس دی دومره ښایسته تړون ورکوې ورته. دا راته ووایه چې دا درد یو شاعر محسوس کوي چې کله په عشق کې ناکام شي او بیا د سندرغاړي په مرۍ کې درد راځي چې هغه هم په عشق کې ناکام شي. په ناکام کې چې عشق شي
ته خو هم راته ناکام ښکارې په ناکام کې مو خو په دې ناکام یو ها خپله دلته یو وطن مو پرېښی دی ها نو که هغې ته موږ همداسې خدمت نه شو کولی نو موږ بل څه نشته دی او مرۍ باندې او په واده دې شته دی او دا څوک وطن کې دي ښه دا چې وطن یې مسله پرېښی داسې وه دا ډېر پیتې پیتې و پیتې پیتې وړوکی و او چې دا دې هنر له راغلی دی ماشاءالله او داسې هم نه ده یو تیره غږ هم دی د ده ته به یې وروسته واورې هلکه هغه وروسته ټپې نه به کې کنه زما دې ته مې خبر راوړله کنه نو هغه تیرې ترخې ټپې نه دي چې ونه کړي چې ونه کې خوند نه کوي ولې چې بیا به دې اخر کې اردو م وایي که نه نو زه یم چې ته دا ښایسته ټپې راته وکړې اوس دې هغه جذبات هم راویښ شوي دي ویم چنګله یو محبوبه دې هلته ده بابي م دلته ده دوه دلته دي لکه محبوبه لکه وطن که نه محبوبه ده که نه مونږ عاشقان یو نه لکه مثال داسې نه م ده لکه تا خو دا دوه ودونه یې کړي لکه مونږ ورباندې پرده اچوو که نه لکه دوه ودونه یې کړي یو پټ دی یو چې دی هلته دی کلي کې لکه څوک یې وانه اوري که نه او که نه ولې مسله دا ده نه ګپ لګوي ګوره مسله نه ده خوشحالي ده دې کې به روانه روبهي شروع کړې وه تر خوټه ګوله به ځې صبر خورې زاول زمای راغر والکه خیال ګوله نو غوږما چې غلې غلې یار غږېده نو په زړه کې مې نری نری او ستار غږېده غوږما چې غلې غلې یار غږېده غوږما چې غلې غلې یار غږېده په زړه کې مې نری نری ستار غږېده غوږما چې غلې غلې یار غږېده یا غوږما چې غلې غلې یار غږېده په خلوت کې بخلګې خلوت کې بخلګې بیګام تریا خست په خلوت کې بخلګې خلوت کې بخلګې خبر چا کچنن را پسې خار غږېدم خبر چا کچنن را پسې خار غږېدم پزړه کې مې نری نری ستار غږېده غوږما چې غلې غلې یار غږېده یا غوږما چې غلې غلې یار غږېده دا بچی الویشه حاجی ګرانو کتونکو په خیر راغلی یو ځل بیا زه تاسو سره یم السلام علیکم دا هغه قاف لي قاف هغې سره یې لیکلي زقی وایي ظالمه دا شاد دي که شحد دي
دا مولانا بجلیګر خبره وی بعض داسې لاړو بعض داسې لاړو یم دغه دی روی نیسئ السلام علیکم زقی بھائی اینڈ فواد جان کیسے ہیں آپ ہم بالکل ٹھیک ہے جی الحمدللہ اور دی خپل تصویر استولی دی ماشاءاللہ 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 لږ خوراک پې کوئ دا زم لږ کمزوری دی لکه د بصیر د ما لږ خوراک کوي ښه جي بصیر زمونږ یو دلته زما د زړه سر دی کیمرامین مې دی او ډېر ښه انسان دی که نه بلکل هغه ته تللی ګرانو کتونکو یو د زړو زمانو خپل یو خوند دي او د زړو زمانو چې کوم سندرغاړي او زاړه سندرغاړي که څنګه ته به څنګه نه وې مونږ زده کړه کړې هغې نه او هغې کې یو سندرغاړی داسې دی که ته د ګرانو کتونکو تاسو به ما ته وایي چې دا څوک دی کال به کوئ او راته به وایي خو اول زه به ملک صاحب ته وایم چې هغه خپل غږ کې ووایي خو تاسو به کال کوئ راته به وایي چې دا څوک دی دا د چا غږ دی دا خبره ده تقریبا 80 کاله مخکې خبره ده 80 خو زیات شو 40 کاله به ورته وایو زه خو 80 صحیح دی ما خیال که ده زه دا صحیح دی صحیح دی مال که دغه بند دی خیال ګلم چې دی هي مینه د ورکه من ده یا پتنګ به ولې شیرین ځان په اور سیزلی یا خمارو سترګو له دې وایه یا چې راله نه ګوري لمبه لمبه یې کمی یا جانانه ستا به څخه دې وینو یا زه چې په سرو شونډو خیرې درله کومه والکه ولوګې به شمنو په خمارو سترګو جانانو قتل کوینه یا جانانه داسې خو څوک نه کړ یا لکه د سوال قطره دې ورته ونیمه یا د ملامتو ملامت یم یا زیاده تومت یم چې په یار مینېږم یا کاغذ ورشه ورله جاړه یا انتظار شه بیا بېما یو سلامونه یا وړه دې ورکړم لویه نه شم نو یا زما هزار دې دادا ستا په غاړه وینې او په غاړه وینه ولوګې به شمه نو یا په خمارو سترګو جانانې یا چې جاړم جاړم زه به جاړم یا جانا زما دیدن یو نور خلق وینئ یا چې جاړم جاړم زه به جاړم یا په زړو ګلو مې تالا ولګېدنی یا چې جاړم جاړم زه به جاړم وا د ګلو لښته د چا څه پروا ساتینی یا زړګیا زفر شم جاړنو یره په بمبې سره ملګري کمینی ولوګې به شمنو یا په خمارو سترګو جانانې قتل کوینه ډېر ښه دا څوک و زه چا غږ و دې خوله م هغه شان دي جوړوي که نه ده کې دا کوالټي ده لوګې به شمنو دا پوز هم ورسره راچوڼ کړي تاسو په خیال دا څوک و دا تقریبا یو زوړ سندرغاړی و د هغه اواز غوندې نو وایه څوک نامه ګلورین استاد ګلورین استاد ډېر ګرانو کتونکو زمونږ خور فلورنس چې کوم لاس ویګس نه یو ریکویسټ کړی زر زر به اردو سانګ یو واورو اوس دا ټوله موسیقي روانه ده هغې نه فوراً بعد به په ټپو باندې مونږ اختتام کوو جی فواد جان بل ورله به احمد خان استاد لا 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 لا
ला 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 ला। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तू बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तू बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में जाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे। न जाने मुझे
जला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। जबरदस्त थैंक यू او په خاص توګه باندې زموږ مشر صاحب کامران حامد رایا صاحب زموږ چې کوم مشر دی دا پوره فیملی د هغې ډېره زیاته دا سندره خوښه شوه ویل ډن جزاک الله خیر ثانک یو زبردست ګرانو کتونکو د افغانستان نه یو زموږ ملګری دی د هغه سلامونه احترامات حاجي برنګ صاحب زکي صاحب او نور همکارانو ته افغانستان څخه مونږ خپرونه ګورو زه اسحاق ارمان ستاسې د خپرونې همیشه ګورو مه ګوره که نه نو تا چا ویلي چې ګوره هسې ګپ لګو دا وګوره دا وښایي ماشاءالله اسحاق ارمان وښایي داسې ښایسته ښکاري دومره ښایسته ښکاري لا هغه هم تاو کړی سر پروګرام کې پلیز ښه یاره ټپې به راته ونه واورئ چې داسې ښایسته احمد ګل بی داسې زبردست ټپې وي که څنګه بله دوستای عزیز وقت کم است از خاطر فواد جان شما میتونید خداحافظی رو همراه دوستای عزیز داشته باشین جی کتونکو خپل او خپل لګیر چاپیر خلکو ډیر خیال وساتئ ان شاء الله بیا ملاقات کیږي بله دوستای عزیز این بود برنامه امروز ما امید که لذت برده باشین تا برنامه دیگر و همچنین از مهمانای ما خیلی تشکر که آمدن و تا برنامه دیگر که در خدمت شما حاضر میشیم خداحافظ بریم طرف میوزیک استاد استاذه ډیره زیاته مننه موست ویلکم چې راغلې او ښه راغلاست هر کله راشي پیغام لري لیدونکو ته ووایه بس زما پیغام دا دی لیدونکو ته چې په هر ځای کې چې په خپلو بچو باندې زده کړه وکړئ دا زده کړه یوې ثمرې ته رسېږي او ښاد او آباد اوسئ مننه زه یو وړوکې غوندې د حالاتو باره کې یو وړوکې غوندې یو شی ډالې کومه ټولو ملګرو له د کور سامان لرم څوکې اخلي زاړ بوټه لرم څوکې اخلي مړې ډوډۍ نشته په کور کې زوړ دسترخوان لرم څوکې اخلي نور رنګونو ته کتلی نشم خوار ماشومان لرم څوکې اخلي ناروغي مور ته پې دوا اخلمه یو پاک قرآن لرم څوکې اخلي زه به روجې نیسم جانانه او ته د داد جموس کما چې یو ځای شو ته د تاج جموس کما چې یو ځای شو او سترګې دې خاورې مشه یاره او زما د ټول بدن کې سترګې یو خوښې دي نه زما د ټول بدن کې سترګې او خوښې دي نه یو خو مې
جانان تو خو